په هرات کې د برېښنا په سکتور کې مهمه اقتصادي پروژې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پشتون کې پرانستل شوې. د برېښنا د لیږد او ویشت نهو پروژو څخه 15 بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. په 4 نورو پروژو د کار پیل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پرانست په مراسمو کې ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره متوازن سیاست تعقیبوي. اصلي تمرکز په افغانستان کې اقتصادي وده ده. د افغانستان اسلامي امارت د بیا ځلې حاکمیت څخه را په دې خوا د نړۍ له ټولو هیوادونو سره متوازن او متعادل سیاست ساتلی. ټول تمرکز مو د افغانستان په اقتصادي وده، امنیتي ثبات او غوره حکومتولي دی. اسلامي امارت هڅه کوي چې په سیمه کې افغانستان د یو مهم هیواد په توګه د سیمه ییز او نړیوال مشارکت یو اغېزناک ونډوال واوسیږي. په دې توګه مو د نړۍ له هیوادونو غوښتنه دا ده چې هر ډول محدودیتونه سیاستونه په تعامل سیاستونه بدل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ټینګار وکړ چې دا پروژې د هیواد د صنعتي او اقتصادي ودې لپاره مهمې دي. له همدې امله د دې پروژو په پلي کېدو سره به د هرات ولایت ټولو صنعتي پارکونو ته 40 ساعته برېښنا ورکړل شي او همدارنګه سوداګریز مرکزونه، کلیوالي سیمې او استوګنې کورونه به له برېښنا څخه ګټه پورته کړي. دا چې افغانستان له پخوا راهیسې په وارداتي برېښنا متکی دی او زموږ د ملي بودیجې زیاته برخه د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کېږي. له همدې امله د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هیوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي او د داخلي پروژو کولی شي چې په منابعو څخه په غوره ګټه اخیستنې سره د خپلې برېښنا څښتنان شو. په هرات کې د برېښنا د لیږد او توزیع تر ټولو مهمه پروژې د دې ولایت په لویدیځ کې د برېښنا د لویې فابریکې جوړول، د هرات ښار د ختیځو ولسوالیو لپاره د 4 کوچنیو سب سټیشنونو جوړول، له ترکمنستان څخه دې ولایت ته د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیږد مزی، د نورالجهاد فابریکو د ظرفیت لوړول شامل دي. 5 پروژه بزرگی که 4 ولسوالی چشت شریف، پشتون زرغون، کروخ و اوبه امروز از برق برخوردار می شود. سبستیشن های این 4 ولسوالی تکمیل شد و 100% کارایشان تکمیل شده و امروز عملا افتتاح خواهیم گردید. په دې مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت چارواکو ویل چې د هرات لپاره د برېښنا لیږد او ویش په برخه کې د 9 لویو پروژو څخه 15 بشپړ شوي، په 4 نورو کار روان دی. تر 18 میاشتې به په بشپړ ډول فعال شي. ما به ملت هرات وعده داده بودیم که سال آینده مشکل برق ما حل می شود. چی قدر مسائل بروکراسی کاغذی او وقت را گرفت، شاید که 18 ماه باشه یا 22 ماه باشه. جناب دکتر صاحب عمر برای ما بیشتر توضیح خواهد دادن. بعد از اینکه برق ترکمنستان به همراه برق ایران در منطقه پل هاشمی اینا با هم چند شوه یکی شوه، به اذن الله جل جلاله ما و شما دیگه پرچاوی برق نه در خانه نه در کارخانه خواهد داشتیم. دا پر اساس کې ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سفر په ترڅ کې د المونیمي قوطي د تولید کارخونې د جوړولو چارې د 120 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې. د دې کارخونې چارواکي وایي چې د دې کمپنۍ د جوړولو چارې په 14 جریبه ځمکه کې پیل شوي، 1200 تنه پکې د کار زمینه برابر شوې.